الرحمن الرحیم ډېر زیاته مننه کوم خبرې خو ډېرې نه راځي خو د واده زلمو ته مبارکي وایم د واده او صدر صاحب هغې به صدارتي خطبه وایي بیا به هغې کې ټولې خبرې کوي خو زه به درته صرف شعرونه ووایم څو شعر وایم چې مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ مورخ نوی تاریخ لیکي ګورئ زما نامه به بیا په مړو کې لیکي پښتون د خیر دی سنګر هم نه ساتي خو خپله پښتو دې په پښتو کې لیکي هغې بوی نه کو زه تا ګل زمانه وانغښتو هغې بوی نه کو زه تا ګل زمانه وانغښتو ما چې درګو ولې دې بل زمانه وانغښتو هغې بوی نه کو زه تا ګل زمانه وانغښتو ما چې درګو ولې دې بل زمانه وانغښتو او زه د انګریز دا باتوري هم ټولې دنیا ولیده د انګریز دا باتوري هم ټولې دنیا ولیده په دومره درز دروزې کابل زمانه وانغښتو د انګریز دا باتوري هم ټولې دنیا ولیده په دومره درز دروزې کابل زمانه وانغښتو چې زه په تا مین شم ته بیرته په ما مین شې چې زه په تا مین شم ته بیرته په ما مین شې چېرته دې هم داسې بدل زمانه وانغښتو چې زه په تا مین شم ته بیرته په ما مین شي چېرته دې هم داسې بدل زمانه وانغښتو زه د هوا نه مخکې هلته رسېدلی یم زه د هوا نه مخکې هلته رسېدلی یم د جانان زلفو چرتول زمانه وانغښتو جړه په خپلو کړو باندې د ستا نه خلک زده کي جړه په خپلو کړو باندې د ستا نه خلک زده کي د زړه راټولول د اوس زمانه خلک زده کي شعور عقل او فکر پکې خام خام رابهیږي شعور عقل او فکر پکې خام خام رابهیږي قیمت د تورې شپې د روڼ سبا نه خلک زده کي تغمې که د په ملا باندې ښکارېږي وجه ستا ده د سکول سبق بچیه د بېګانه خلک زده کي تغمې که د په ملا باندې ښکارېږي وجه ستا ده د سکول سبق بچیه د بېګانه خلک زده کي او ذلت او رسوایی دې د شاعر په مخ را نشي ذلت او رسوایی دې د شاعر په مخ را نشي خو ښه ژوند تېرول دې د ملا نه خلک زده کي ذلت او رسوایی دې د شاعر په مخ را نشي خو ښه ژوند تېرول دې د ملا نه خلک زده کي یو څو شعر وایم د هغې نه بس بیا نظم وایم بس بیا به اجازه اخلمه چې په موده پس راغې په جنګ شوم یار ته لاندې وتم په موده پس راغې په جنګ شوم یار ته لاندې وتم بیا مې رضا کړلو مینت او زار ته لاندې وتم د وړې لور د ارمان سوري له مې هر څه راوړل د وړې لور د ارمان سوري له مې هر څه راوړل بېګا په خوب کې په یوه ساخار ته لاندې وتم د وړې لور د ارمان سوري له مې هر څه راوړل بېګا په خوب کې په یوه ساخار ته لاندې وتم د مودو تږې ومه لاړم مزدوري مې وکړه حضرت صاحب د مودو تږې ومه لاړم مزدوري مې وکړه په میخانه کې بېګا ښه خمار ته لاندې وتم د مودو تږې ومه لاړم مزدوري مې وکړه په میخانه کې بېګا ښه خمار ته لاندې وتم د حضور نظم ملګري غوښتنه کړې وه په هغې درنه اجازه غواړم هغه نظم وایم چې مور یې وزېږوي پلار همسا په لاس غلي ضمیر خانه چې مور یې وزېږوي پلار همسا په لاس غلي او د ملا د کور په ور باندې ډزار جوړ کړي چې ملا صاحب راشه زوی مې شوی زر راپاسه غږ کې اذان ورته په خوږ اواز کې هم ووایه او یوه ښایسته نامه کتاب کې ورله هم وګوره دغه بچی وي چې رالوی شي نو شاعر جوړ شي بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د ملا په سپکاوي پسې به سوري ګوري نقطه نقطه غلطي به ګوري او ملا به یادوي دغه بچی وي چې رالوی شي نو شاعر جوړ شي بیا چې قلم په لاس کې ونیسي شعرونه لیکي نو د ملا په سپکاوي پسې به سوري ګوري نقطه نقطه غلطي به ګوري او ملا به یادوي چې زما ملک زما پښتو ملا برباده کړله د ملایانو دا فتنه د ځمکې لرې شوی نو هر خوا به امن خوشحالي شي او سکون به نه مو خو دغه شاعر وي چې یو ورځې مړ په کټ کې پروت وي بیا چاله چل د جنازې هم قبر نه ورځي نو چل یې لاله وي جنازه هم ورله ټک نه ورځي بیا په ملا پسې په چغو چغو کور ته لاړ شي چې
چې ملا صاحب هله راشه جنازه پرې وکړه او دا بې لالچه بې ارثه ملا زر منډې کړې او د دې شاعر په جنازه الله اکبر وایي چې د ملا نه جامې وباسې په ډانګ واچوې چې خپل ملا د ترقۍ په لار کې بند وګڼې شاعر وروره د پښتو ادب د دې ته وایي مننه د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره یو اداکار ورته په لاسو کې ګیلاس اخیستی یوه لغړه جینۍ یو خوا بله بل طرف ته او دا پښتون د پښتني جونو په منځ کې پروت وي پښتني نوي خو نامه د پښتنو ورکوي د کوڅو وږي تږي خلک د پنجاب راوړي او په نامه د پښتنو پر سره ولګوي د سینما په لس ګزیزه شیشه هم وګوره یو اداکار ورته په لاسو کې ګیلاس اخیستی یوه لغړه جینۍ یو خوا بله بل طرف ته او دا پښتون د پښتني جونو په منځ کې پروت وي پښتني نوي خو نامه د پښتنو ورکوي د کوڅو وږي تږي خلک د پنجاب راولي او په نامه د پښتنو پر سر ولګوي بیا تې جامې وباسي واچوي جانګي ورته د نوي نسل په ذهنونو باندې اور پورته کړي اخلاقیات او خیالات ورله مغرب کړي چې ورته وایي وروره دا نه کوه دا ته څه کوې نظر راپاسي وایي څوک یې او د کوم وطن یې څه چې روان دي او دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې ذکر د غرغه په کوڅو کې مرمرې کړه ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي ډول ډبلي غاړه کې واچوي په کلو ګرځي کله یوه کوڅه کې کښېني کله بله کوڅه د پړی راواخلي او څو ډنګه ورله هم ورکړي چاربیتې ووایي سندرې نیمکۍ ووایي لږ شان ساعت له د مخلوق په خوشحالۍ باندې خالق خفه کړي د رسول فرمان په شا ووایي چې ورته وایي وروره دا مه کوه دا ته څه کوې نظر راپورته شي چې څوک یې او د کوم وطن یې څه چې روان دي او دا څه چې کېږي څه چې کوو دا د پښتو ادب خدمت دی ته په څه پوهېږې ورک شه ملا تنګ نظري راباندې مه اچوه زه چېرته لاړ شو په جومات کې په منبر کښېنه اخري بند دی د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه د شاعرانو تفکر ته هم سلام کومه چې قلم ونیسي تصویر د پښتنو جوړوي د شعر په شنګ او بنګ به هم چېرته ورغلی نه وي چې شعر لیکلي د سرخۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي د ماجبینې او سپوږمۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي چې شعر لیکلي د سرخۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي د ماجبینې او سپوږمۍ نه بغیر هېڅ نه لیکي چېرته په عمر کې خوب په بالغ نه وي کړی او دروغ وایي د جانان د سنګل ذکر کوي چېرته په عمر کې خوب په بالغ نه وي کړی او دروغ وایي د جانان د سنګل ذکر کوي او انقلاب چې پاکستان داسې هم شته دی او انقلاب چې پاکستان داسې هم شته دی لکه تراب چې د غلیم په سر د تیغ ګزار دی خو زه د نورو شاعرانو نه تپوس کوم چې آیا نوی کوی به ستا دا شاعري وګوري نو څه اثر به ستا د شین جبین او خاله واخلي شونډې دې سرې لکه انار جانانه سره ننګیري د کابل مڼې دي او ته خودکشه د ماکۍ جینۍ آیا ته دې ته د پښتو ادب نامه ورکوې آیا ته څه وایې په دې د پرمختګ ومومي ډېره مننه